محمد بن قاسم دولسمه برخه. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او زود مدت تدبیر اسمانونه لرزوي. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان یو ځل بیا د محمد بن قاسم د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خبرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمن اوریدونکو، په تېره برخه کې مې اورېدلي وو چې زبیر راجا ته وویل که د جواهرو او پیلانو ته تمه وي زه هغه نه غواړم، زه یوازې دا غواړم چې زه او ملګري مې خوشې کړه، خالد او خور یې هم موږ ته وسپاره. اوس به دا واورو. راجا وویل ته تر څو توره ونه غورځوې ستا په غوښتنه غور نشو کولی. زبیر له راجا نه د څه خیر تمه نه درلوده. کله هغه سره د نورو ملګرو غم نه وای نو دا به یې غوره بلله چې په زړورتیا مقابله وکړي او مړ شي، خو د کونډو ښځو او یتیمو ماشومانو خیال یې احساسات ساړه کړل. د هغه ناهید ور په یاد شوه او په وجود یې لړزه ګډه شوه. ډول ډول خیالونو په چاپاو کې د راجا امیدوارونکي الفاظ ورته تکیه شول او توره یې د تخت په مخ کې وغورځوله. راجا ډاډمنه ساه واخیستله. پر تابره یې هغه چاته ورته و چې د یوه هیبتناک خوب نه راویښ شوی وي. مشر ملکې د راجا په غوږ کې غلي وویل ټولواکه د داسې خلکو دښمني اخیستل ښه کار نه دی. راجا په اشاره وزیر ځان ته ور وغوښت او ورو یې ترې وپوښتل ستا څه رایه ده؟ وزیر ځواب ورکړ ټولواکه تر ما ښه فکر کولی شي. راجا وویل که زه دوی پرېږدم او درباریان خو به ما بې زړه او بزدل نه بولي. وزیر ټولواکه څوک چې سپوږمۍ ته توکي لاړې یې په خپل مخ لویږي. تاسو د خپل رعیت په نظر کې د خدای درجه لرئ، خو اوس د دغې بندیانو پرېښودل د مصلحت خلاف دی. عرب دا جرأت نه لري چې زموږ په خاوره حمله وکړي، خو که دوی ولاړ شي ټول عرب به زموږ پر خلاف وپاروي. که تاسو له عرب سره د جګړې او د مکران د نیولو اراده بدله کړې وي بیا خو ښه دا ده چې بندیان ټول ووژل سي تر څو له عرب سره کوم داسې ثبوت نه وي چې په دبیل کې د دې کښتۍ لوټ شوې. تر دې دمخه هم د ابوالحسن په باب موږ د مکران والي ته ځواب ورکړی و، که هغه بیا پوښتنه وکړي هم موږ به همدغسې له هر څه نه انکار وکړو. راجا وویل تا ته چا ویلي چې موږ پر مکران د حملې اراده بدله کړې ده؟ وزیر ځواب ورکړ ټولواکه که ستاسو اراده نه ده بدله بیا خو د دې خلکو په باب غوره پرېکړه دا ده چې د ښار په یوه څلورلارې کې یې راوځړوئ تر څو ټول خلک پوه شي چې عرب هم دوی غوندې عام انسانان دي. راجا وویل زما هم همدا نظر دی، خو له کښتۍ نه یو عرب هلک او انجلۍ ورک دي. که هغوی د سند له سرحد نه اوښتي وي او عربو ته دا خبر ورسېدلی وي چې موږ باید زر تر زر د جګړې تیاری ونیسو. وزیر ځواب ورکړ د عربو اوسنی حالت ما ته معلوم دی. د دوی کورنۍ جګړې چې پای ته رسېدلي ډېره موده لا نه ده تېره شوې. اوس دوی ټول پوځونه په شمال او لویدیځ کې په جګړو مصروف دي. زموږ سره 100,000 تن پوځ شته. د ضرورت په وخت کې همدومره نور هم راټولوی شو. بیا د راجپوتانه ټول راجاګان ستاسو تر لاس لاندې او جزیه ورکوونکي دي. دوی به ستا تر بیرغ لاندې له عربو سره جګړه ځان ته یې ویاړ بولي. زما په دې باور دی چې که کوم عرب دلته سند ته راشي بیرته به ولاړ نه شي. راجا شاباش زما له تا نه همدغه تمه وه، تاسو له نن څخه د جګړې تیاري ونیسئ. له راجا سره تر پټو خبرو وروسته وزیر په خپل ځای کښېناست. راجا سپاهیانو ته امر وکړ ویل دوی بوځي تر ماښامه به یې پرېکړه وکړو. خپل رب ته ورتلل غواړو هو الله هو الله، هلته ژوندی آبادي اسمانونه لړزوي. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری وروستی امید د محمد بن قاسم د خبرونې مینوال د شپې له ویده کېدو نه وړاندې دا څو ځلې نرانداس نه پوښتنه وکړه چې جیرام ولې رانغی، خو هغه هر ځل دا ځواب ورکاوه چې په ښار کې د هغه ډېر دوستان دي چا به ورسره ستون کړی وي. داسو ته جیرام ویلو چې زما تر راتګ به د نرانداس له کوره نه وځې. سبا ته یې هم د جیرام په خوله جبرن عمل وکړ. ماښام نږدې و چې نرانداس راغی او دا خبر یې راوړ چې جیرام یې له یو بل عرب بندي سره په کپس کې اچولي او په ښار کې کوڅه په کوڅه ګرځوي او سهار ته به یې له لمر ختونه وړاندې د ښار په یوه څلورلارې کې غرغره کوي. معلومه شوې ده هغه په ډک دربار کې د راجا بې احترامي کړې ده. داسو چې دا واورېدل ښار ته یې مخه کړه. خلک د ښار په یوه لویه ګڼه ګوڼه ډکه برخه کې د بانس د لرګیو په یوه لوی کپس ورټول شوي وو. داسو په خپلو مضبوطو
مټو خلک یوې او بلې خواته کړل او ځان یې د لرګیو پنجرې ته ورساوه او په قفس کې د زبیر او جرام له لیدو وروسته بیرته په شا شو. لږ وروسته هغه په آس سپور د ځنګل په لار روان و. په ښار کې تر نیمې شپې پورې له څو تنو پهرېدارانو پرته نور ټول خلک خپلو کورونو ته ولاړل. جرام زبیر ته په ځنګل کې د خالد، ناهید او میا کیسه اورولې وه. څو پهرېداران ویده وو او نور له قفس سره نږدې ناست او خبرې یې کولې. زبیر له جرام نه پوښتنه وکړه، هغه دسمال چېرته دی؟ جرام ورته وویل، هغه زما په مټ تړل دی، خو زموږ لاسونه خو تر شا تړل دي. کاشکې دا څو زموږ په حال خبر شي. زبیر: زه له تا نه یوه پوښتنه کوم. زبیر: وپوښته. جرام: موږ به د لمر ختو نه وړاندې غرغره کوي، اوس تا ته هر څه وړاندې څه شي سترګو ته ولاړ دي؟ زبیر: زما په زړه کې یوه خبره ده او هغه دا چې ما تر اوسه د خدای جل جلاله او رسول صلی الله علیه وسلم د خوښې لپاره په دنیا کې څه مهم کار نشو کړی. جرام: تو خو له مرګه خامخا ویرېږې. زبیر: د یو مسلمان د ایمان لومړی شرط دا دی چې له مرګ به نه ویرېږي. د ویر ګټه څه ده؟ که انسان هر څه وکړي چې کومه شپه یې په قبر کې وي نو خامخا به قبر ته درومي. که زما د ژوندانه ګړۍ پای ته رسېدلې وي نو په ژړا او اوښکو تویولو اوږدولی نشم، خو زه په یوه شي خفه یم، زه د یوه سپاهي لپاره داسې مرګ مناسب نه بولم. جرام وویل: زه تر اوسه په دې فکر کې یم چې موږ ښایي له دې سزا وژغورل سو. کله په خیال کې راشي چې اوس به دغه ښار په یوه ټکان د خاورو ډیری شي، کله په ذهن کې راوګرځي چې له اسمانه د خدای یو استازی راشي او راجا ته ووایي چې دغه بې ګناه دي، پرېږده که نه نو ستا به خیر نه وي. کله کله په خیال کې راشي د سیند دریاب مخه بدله کړې او په دبیل ور برابر شوی او د دبیل د ښار ټول خلک راوځي ورخطا شي او په یوه او بله وتښتي، یو څوک راشي او موږ ټول خوشي کړي. تا ته خو دغسې خیالونه په ذهن کې نه درځي؟ زبیر: نه، ما داسې خیالونه نه پریشانه کوي. زه یوازې دا سوچ کوم چې که خدای زما ژوند غواړي په زرګونو لار ژغوري او که مې ژوند پای ته رسېدلی وي نو هېڅ تدبیر به مې ونه ژغورلی شي. جرام وویل: زبیره، کاشکې ما هم ستا په شان فکر کولی شوی، خو زه ځوان یم او ژوندی پاتې کېدل غواړم. ته هم ځوان یې خو ستا فکر زما نه بیا بیل دی. زبیر وویل: که ته هم زما په شان فکر وکړې نو په زړه کې به ارامي او ډاډ محسوس کړې. جرام ځواب ورکړ: دا زما د وس خبره نه ده. زبیر وویل: جرامه، زما یوه خبره منې؟ جرام: څه خبره؟ زبیر: تر سهاره ډیر وخت نه دی پاتې، ښایي زما او ستا ژوند لږ شیبې پاتې وي. زما په زړه به یو بار پروت دی، که ته وغواړې زما د زړه دغه بار لرې کیدی شي. جرام وویل: په دې کپس کې که زه ستا لپاره څه وکړی شم تیار یم. زبیر: جرامه، موږ د ژوند څو منزله شریک سره ووهل او زه نه غواړم چې له مرګ وروسته د دواړو لارې بیلې شي. زه غواړم چې ته مسلمان شې. که ته اوس هم کلمه ووایې زما د تیرو ګناهونو کفاره کیدی شي. اوس دومره وخت نشته چې زه د اسلام ټولې ښېګڼې درته بیان کړم. کاشکې ما په کښتۍ کې دغه ذمواري احساس کړی وای. که ته زما خبرو ته پام وکړې نو زما باور دی چې ستا غوندې نیکزړې ارزښتیانې دوست ته د لارښوونې زیات ضرورت نشته. جرام وویل: که ستا خبرې ما د مرګ له ویرې بې پروا کولی شي نو زه یې اورېدلو ته تیار یم. زبیر وویل: اسلام د انسان په زړه کې یوازې د یوه خدای ویره پیدا کوي او هغه نور له هر ډول ویرې نه ژغوري. واوره. او بیا زبیر په ډېر لنډ ډول د اسلام په تعلیماتو رڼا واچوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات یې بیان کړل، د صحابه کرامو په سیرت او اخلاقو کړې ده او د اسلام د لومړنیو ورځو حالات یې بیان کړل. په پای کې زبیر د جنادین، یرموک او قادس د غزاګانو پیښې یادولې او جرام داسې احساسوله چې ټول عمر یوه تیاره غار کې له سرګردانۍ وروسته په یوه ټوپ اوس د دنیا تر ټولو رڼاو نړۍ سوکې ته ختلی دی. د هغه په ستور کې د امید رڼا وځلېده. د شپې په وروستۍ برخه کې جرام د کلونو کلونو عقیده پرېښوه او د اسلام په دایره کې شامل شوی و. زبیر ته یې وویل: اوس ووایه زړه دې سپک شو که نه؟ جرام وویل: زما په زړه کې یوازې یوه اندېښنه پاتې ده چې ما د مرګ په درشل اسلام ومنه. کاشکې ستا په شان مې لمنځونه کړي وای او روژې مې نیولې وای. زبیر ورته وویل: یو مسلمان له خدایه باید مایوس نه وي، هغه هر څه کولی شي. پرچو ورزو دین نظارې دل غواړو، خپل رب ته ورتلل غواړو. دین نظارې دل غواړو، خپل رب ته ورتلل غواړو. هو الله هو الله، هلته ژوندی آبادي اسمانونه لړزوي. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوال پیرهدار څوک ولید چې قفس ته ورنږدې کېدل، غږ یې پرې وکړ. څوک یې؟ هغه د ځواب ورکولو پرته وړاندې ولاړ. د قفس تر څنګ ودرېد. سپاهیان ټول ودرېدل. لومړی پیرهدار بیا وویل: ځواب ولې نه راکوې؟ څوک یې؟ خو په دومره ځنډ کې نورو سپاهیانو هغه وپېژند. یو یې د خپلې پخواني ملګري مټ ونیو، کش یې کړ. ورته وویل: خوشي چیغې مه وهه، نه یې پېژنې؟ سردار بهیم سنګ دی. باداره، تاسو په دې شپه کې دلته څه کوئ؟
هغه ځواب ورکړ زه د بندیانو لیدو ته راغلم. بل سپاهي ځواب ورکړ سردار تاسو بېغمه اوسئ، دا څو پیرهداران همدا څو شېبې مخکې ویده شول. بهیم سینګ ترې وپوښتل ستا نوم څه دی؟ هغه ځواب ورکړ زما نوم سروپ سینګ دی. بهیم سینګ وویل ته ډېر هوښیار سړی معلومېږې، زه د برهمن آباد له حاکم نه غواړم چې ستا رتبه در لوړه کړي. هغه ورته وویل خدای دې له تاسو سره ښه وکړي، زما 4 اولادونه دي چې ستا شونډې وخوځېږي، زما کار به جوړ شي. بهیم سینګ ته چرت مه وهه، نور ستا ترقي پر ما. هو بندیان دې ویده دي؟ پیرهدار ځواب ورکړ صاحب تر اوسه یې خبرې کولې. دا یې وویل بیا ور وړاندې شو، تر یوه چاک یې ور وکتل، وویل سرداره ویښ دی؟ بهیم سینګ وویل زه له جیرام سره څو خبرې کول غواړم. پیرهدار وویل صاحب دې پوښتنې ته څه ضرورت دی؟ او بیا یې خپلو نورو ملګرو ته اشاره وکړه، ټول لیرې شول د قفس له یوې برخې نه. بهیم سینګ سر ور دننه کړ، وویل جیرامه ته ډېر احمق یې. بیا یې خپل لاس ور تېر کړ او زبیر ته ورو وویل لاسونه دې زما خواته راوړه. زبیر خپل تړل لاسونه هغه ته ور واړول. بهیم سینګ بیا په زوره وویل نمک حرامه تا د راجا د وړاندې د دې کمزاتي عرب د دوستۍ لاپې وهلې، نه شرمېدلې؟ بیا یې ورو وویل جیرامه زه ستا د ملګري د لاسونو پړي غوڅوم، څه ووایه چې پیرهداران شکمن نه شي. جیرام په لوړ غږ وویل بهیم سینګ لږ وشرمېږه، دا د یوه نوابزاده له شان سره نه ښایي چې بېوسه بندیانو ته کنځل وکړي. بهیم سینګ وویل زه تاسو غوندې بې زړو خلکو ته کنځل د ځان بې عزتي بولم، زه یوازې د دې پوښتنې لپاره راغلی یم چې تا هغه عرب ځوان او نجلۍ چېرته غلي کړي دي؟ جیرام ځواب ورکړ ما ته نه دي معلوم، ورځه ما مه تنګوه. د زبیر لاسونه خلاص شول. بهیم سینګ یې په لاس کې خنجر ورکړ او ورته یې وویل افسوس زه نور له تاسو سره هیڅ نشم کولی، ستاسو لپاره د دې قفس ماتول او تښتېدل انسان نه دي، خو بیا هم خپل قسمت وازمئ، که تاسو آزاد هم نشي نو لږ تر لږه خو به د مېړنیو په مرګ مړه شي. د پیرهدارانو د غلطولو لپاره بهیم سینګ خپله لهجه بدله کړه، وویل زما پوخ باور دی چې هغه عرب نجلۍ تاسو پټه کړې ده. ښه ده ستا خوښه مه یې راته ښیه، خو د لمر راختلو وړاندې به د برهمن آباد خلک تاسو غرغره وویني. بهیم سینګ له قفس نه لږ لرې ولاړ. پیرهدارانو ته یې وویل تاسو ولې یوې خواته شوئ؟ ما خو له هغوی سره څه پټې خبرې نه درلودې، لږ خو دې جیرام ته وګورئ غرور یې تر اوسه نه دی مات شوی. یوه پیرهدار ځواب ورکړ سردار د دوی نصیب خراب دی، که نه موږ خو اورېدلی دي چې راجا یې زیات قدر کاوه. سردار په ښار کې خلک وایي چې دا عرب جادوګر دی، هغه د جادو په زور جیرام د راجا په خلاف نافرمانۍ ته اړ کړی. بهیم سینګ وویل ښایي همدغه خبره وي، ما ته هم د دوی قفس ته نږدې کېدل په کار نه و. یوه پیرهدار وویل نه صاحب په تاسو د دوی د جادو اثر نه کېږي، بیا هم کور ته ولاړ شئ توبه وباسئ. بهیم سینګ ته ډېر هوښیار یې، زه ځم سر مې راباندې وګرځېده، ښایي دا د کوډو اثر وي. پیرهدار صاحبه که اجازه وي موږ څوک در سره ولاړ شي او تاسو تر کوره ورسوي. بهیم سینګ نه نه د دې ضرورت نشته. بهیم سینګ ولاړ او هغه پیرهدار له شانه ورپسې غږ کړ سرداره زه دې هیر نشم. بهیم سینګ ته چرت مه وهه، پیرهدار به ګواندې له تا سره ښه وکړي. د بهیم سینګ له تلو وروسته یوه سپاهي ملګرو ته وویل ومې لیدل، ما نه ویل چې دا جادوګر دی او تاسو نه منله. سروپ سینګه ستا خیر نشته، تا څو وارې پر قفس لاس ووهل تر اوسه دې سر نه ګرځې؟ سروپ سینګ زما سر هو لږ دروند دی. پیرهدار غم مه کوه اوس به ښه وڅرخېږي. سروپ سینګ اندېښمن شو، وویل ما خو اورېدلی دي چې د جادوګر په مرګ د جادو اثر ورکېږي. پیرهدار داسې جادوګر چې مړ شي بیرته ژوندی کېږي. یو بل سپاهي وویل یاره ما هم په قفس لاس ووهل اوس ما سر هم سرخېږي. سروپ سینګ وویل دا دې دا جادوګر ووهي، زما سر خو په رښتیا راباندې ګرځي. د دې خبرو تاثیر و چې نور پیرهداران له قفس نه 8-10 ګامه لرې ودرېدل او پیره یې کوله. زبیر د خپلو پښو له خلاصولو وروسته د جیرام لاس او پښې هم خلاص کړل. یوه سپاهي وویل ای دوی په قفس کې څه کوي؟ زبیر او جیرام کښېناستل، سترګې یې پټې کړې او وخرېدل. 2 تنه پیرهداران تر قفس 2 ځلې راوګرځېدل او ډاډه بیرته خپلو ملګرو ته راغلل. جیرام ورو وویل زبیر څه خبره؟ جیرام دغه قفس ډېر مضبوط دی، تقدیر ټوکه را سره وکړه، ته اوس هم په دې تمه یې چې خلاص بشي؟ زبیر زما زړه ګواهي راکوي چې خدای به مرستندوی وي. جیرام وویل په برهمن آباد کې بهیم سینګ په سلګونه سپاهیان لري، کیدای شي په وروستي وخت کې زموږ سره مرسته وکړي. زبیر زه یوازې له خدای نه مرسته غواړم او ته هم هغه ذات ته پناه وروړه، که هغه ته زموږ ژوندي پاتې کېدل منظور وي نو د بهیم سینګ له مرستې پرته به موږ ژغوري. جیرام زه ستا د ایمان پوخوالي ستایم، خو بده مه منه دغه قفس په خپله نه ماتېږي. زبیر وویل په کوم ځای کې چې د عقل ډیوه مړه شي هلته ایمان مشال کار کوي. تا په یوه داسې خدای ایمان راوړی چې ابراهیم علیه السلام ته یې اور ګلبڼ وګرځاوه. جیرام څه ویل غوښتل چې د یوه سپاهي غږ یې واورېد. څوک یې؟ یو سړي څو ګامه وړاندې ځواب ورکړ کب نیونکی یم صیب. سپاهي دلته څه کوې؟ کبان مې راوړي. سپاهي کبان په دې ناوخته؟ پر دې سړی هو اوس ورځ راخېږي، زه غواړم چې دا وپلورم او بیرته ستون شم، تاسو خو به کبان نه غواړئ؟ یو پیرهدار وویل. سروپ سینګ ته یې واخله ستا 4 بچیان دي. کب نیونکي وویل
هو سرکار واخله بالکل تازه دي. سروپ سینګ وویل پیسې را سره نشته، که یې بې بیې راکوې اخلم یې. کب نیونکي صاحب له تاسو پیسې څوک غواړي؟ له موږ نه، خو یې په ښار کې هسې هم عادي خلک په زور اخلي، تاسو خو سرکار یې. دا یې وویل او بیا د کبانو ټوکرۍ د دوی په مخ کې کښېښودل. یوه پیرهدار دا وویل اوهو له تا سره خو ډېر کبان دي، موږ ته یې هم راکوې که نه؟ سروپ سینګ وویل نه نه، په دې بیچاره ظلم مه کوئ، زه خو ته د بیپار یم، نن لږ ترې اخلم، پیسې سبا در کوم. هغه یو کب راواخیست او خپلو ملګرو ته یې په مسکا وکتل. ملګرو یې د سترګو په رپ کې ټول ټوکرۍ تشه کړه. سروپ سینګ ورته وویل دا د یاره پیټې دي، سپک شو، ورځه سبا ته بیا همدې مهال همدلته راشه، پیسې دې نغدې واخله. کب نیونکي ډېر ښه د سرکار. په کپس کې دننه زبیر جیرام ته وویل دا خو ګنګو دی، خو دا یوازې ولې راغلی دی؟ ګونګو پیرهدارانو ته وویل زه ډېر څه سربند وهلی شم، درته ووهم. سپاهیانو په یوه غږ ځواب ورکړ هو وغږوه. ګنګو له سرندې نه څو په زړه پورې نغمې اوچتې کړې او د هغه ملګري د عامو ښاریانو په جامه کې یو ورغلل او تر سپاهیانو راتاو شول. یوه پیرهدار په زوره وویل هی دی خو هسې د کب نیولو خوار کسب غوره کړی دی، که د سربند غږول اختیار کړی وی ډېرې روپۍ به یې ګټلې وای. د ګنګو ملګرو یو بل ته وویل زه خو د ده نغمو راویښ کړم او بیا مې خوب وتښتېد، زه د وستنې مور پاسولم. ویې ویل وګوره لکه چې کوم سوالګر دی. یو بل وویل زموږ ګاونډي حیران دي چې دا څوک دی. ګنګو د سربندۍ له غږولو سره اوچت سو او د ده ملګرو ناڅاپه تورې وکښلې او په سپاهیانو ورپرېوتل. د سترګو په رپ کې ټول تر تیغ تېر کړل او په تبر یې د کپس لوی کلپ مات کړ. زبیر او جرام راووتل. د چوک په شاوخوا کې کورونو سربندي د زړه وړونکو نغمو له وروسته د سپاهیانو کریږې او کوکارې واورېدې، خو چا له خپل کور نه د راوتلو او حال اخیستلو جرأت ونه کړ. زبیر او جیرام د ګنګو او د هغه نورو ملګرو سره له ښار نه په تیښته ووتل. د ګنګو څو تنو ملګرو په یوه باغ کې اسونه درولي وو. کوم وخت چې په ښار کې په دې پیښه خلک خبرېدل، دوی په اسونو پښې اړولې وې او د ځنګل په لوري ولاړل. الله یو الأخکار رحمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او زوږ مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو په دې هیله چې د ناول په اورېدو سره خسته نشئ. ناهید په بستره زغېدلې وه او مایا یې سر ته ناسته وه، ورو ورو یې سر ورته چاپې کوه. خالد په ناکرارۍ په کوټه کې یوې او بلې خوا ته قدم وهه. بیا د ناهید سره نږدې ودرېد. وویل ناهید یې ډېر وځنډېدل، هغوی باید اوس رسېدلي وای، کاشکې زه یې په پاتې کېدو نه وای مجبور کړی. مایا خالد ته وکتل او بیا سترګې کښته واچولې او په ډاډ کوونکې لهجه یې وویل ما اوس هم دا باور نه راځي چې راجا داهر دی به دومره ظالم وي. ممکن دا سو. خالد د هغې خبرې غوسې کوي. وویل ستا نیکې هیلې له یوه لیونه انسان نشي جوړولی. مایا زړه نازړه وویل تاسو فکر مه کوئ، هغوی به خامخا راځي. خالد زبیر په غرغره زړیږي او زه فکر نه کوم، کاشکې زه هم له ګنګو سره تللی وای. دا یې وویل او لاس یې ومړل او شونډې یې تر غاښو لاندې کړې او بهر ته ووت. مایا د یوې په اوښلنو سترګو ناهید ته وکتل. هغې د دې پر سر لاس راتېر کړ او په تسلي یې وویل مایا هغه خو تا ته هېڅ هم نه دي ویلي، ته په وړه وړه خبره ولې ژاړې؟ مایا ځواب ورکړ زه چې د ده حالت ګورم، که هغوی ناکام راستانه شي نو څه به کیږي؟ ناهید وویل هغوی په یوه خطرناک هدف پسې وتلی دي، که ناکام راستانه شي زموږ په کې څه ګناه؟ که ګنګو او ملګري په جګړه کې ووژل سي ته به خپل وطن ته ولاړه شي او زه؟ ناهید ځواب ورکړ زما وړوکې خورکۍ د عربو ځمکه تا لپاره تنګه نه ده. مایا خو خالد له ما سره په هره خبره جنجال کوي، امکان لري هغه ما دلته پرېږدي. ناهید مایا زما د وړاندې خو خالد داسې څه نه دي ویلي. هو رښتیا ستا د ورور او زبیر په باب د خبر اورېدو نه ناکراره شوی دی. خدای دې وکړي چې هغوی په خیر راشي، بیا به ټول عمر د خالد په خوله مسکا غوړېدلې وویني. د خالد مسکا د مایا د څو شیبو لپاره د خیالونو رنګین نړۍ ته یوړه. هغې ته دا ویجاړه دنیا د ګلونو یوه سمسوره باغچه ښکاره شوه. دې له ګلونو سره لوبې کولې او د خوښیو په هوا څپو سره تازه کېدله. د مارغانو ښکلې نغمې اورېدې. دا یوه ښځه وه چې د مینې په بروسه یې د امید د سمندر په غاړه محلونه جوړول، خو یو خیال یې د توند شمال په څېر په لمن د هیلو راټول کړي ټول ګلان بیرته مړاوي کړل. د خیال پرده یې د عربو د خرماو باغونو له سیل نه وروسته د برهمن آباد په یوه څلورلارې کې د غرغره شوو ورور په لاش ودروله. هغه یوه خور وه، داسې خور چې د خپل کور د کړسن د خنداګانو له اورېدو سره سره د ورور له خولې د په اورېدو ټکان وخوري. مایا په زړه کې وویل وروره زما ګرانه وروره خدای دې په خیر راوله، که ته نه یې ما به د هیڅ چا مسکا هم خوښه نه کړې. ناهید په غور مایا ته وکتل او وویل مایا ستا رښتیا له خالد سره دومره مینه ده؟
مایا را بیداره شوه. ناهید ته یې وکتل، خپل مخ یې په لاسونو پټ کړ او په سلګۍ شوه. ناهید بیا وویل معلومیږي چې ته په ما اعتبار نه کوې، زه خالد پیژنم. هغه مایا خبره ورغوسه کړه، وویل نه زه د خپل ورور په باب فکر کوم. د کلا یو پیردار په منډه راغی. ناهید خپل مخ په ټیکریک کې پټ کړ، جګه شوه او کښېنسته. پیردار وویل خالد پر آس زین کښېښود، زما خبره نه مني. هغه ته د برهمن آباد لاره هم نه ده معلومه. که څه پیښه وشي ګنګو به ما ژوندی پرې نږدې، تاسو هغه منع کړئ. یوه شېبه د مایا زړه ودرېد، بیا په زور ودرېدله، جګه شوه او په منډه بهر ته ووتله. زړه یې ویل خالده مزه، زه د ورور غم زغملی نشم، خو ستا پرته ژوند نشم کولی. خالده په ما رحم وکړه. خالده له کلا نه بهر خالد آس ته قیزه ور واچوله او یوه پښه یې په رکاب کې وه. مایا په منډه ورغله، غږ یې پرې وکړ، ودرېږه، د خدای په خاطر ودرېږه، یوازې مزه، زه هم در سره ځم. دا یې وویل او بیا یې د آس جلب ونیو. خالد له رکابه پښه لرې کړه، پریشانه سو او مایا ته یې وکتل او په دې ځنډ کې ناهید هم بیرته راووته. د مایا ناهید ته پام شو، ویل خورې دی را وګرځوه، دی د مرګ خولې ته روان دی، د بګوان په خاطر، د خدای په خاطر را ویې ګرځوه. ناهید نږدې ورغله، ویل خالده که ستا په تګ کې څه مصلحت وای نو ما په دې ناروغۍ کې هم نه وای را ایثار کړی. ته یوازې د راجا د لښکر مقابله نشې کولی، ته باید د ګنګو د راتګ انتظار وکړې. هغه خامخا راځي، که رانغی کوم ملګري خو به یې ضرور راځي. ته بېشکه زړور یې، خو په داسې شیبو کې رښتینې زړورتیا صبر کول دی. خالد ځواب ورکړ خورې ستا تبه ده، ولاړه شه ارام وکړه، زه یوازې د دوی لارې څارم، زه وعده کوم چې لرې نه ځم. مایا وویل نه خورې دی مه پرېږده، دی به بیرته راونه ګرځي. خالد وویل مایا امکان لري د راجا پوځیان په دوی پسې راوتلي وي، زه باید مرسته ورسره وکړم، د دوی مرسته زما مسؤلیت دی. مایا ته دې لږ د ورور خیال هم وکړه. مایا ځواب ورکړ زما ورور که په خطر کې وي ته څه مرسته نشې ورسره کولی. خالد څه ویل غوښتل خو له لرې یو تن په دنګه ونه ختلی و، چیغې یې کړې هغوی راغلل او له دې سره په ځنګل کې د اسونو د پښو غږ اوچت سو. پیردار په منډه راغی، وویل لکه چې دښمن ورپسې دی، تاسو د کلا مسو ته کوز شئ. خالد وویل د غلي کېدو ضرورت نشته، که څوک ورپسې وای دوی کلا ته نه راتلل. خدا دې لږ کسان ښکاري، خدای دې خیر کړي. د اسونو د راتګ د خبر په اورېدو ناهید په زړه په درزا شو، خو چې خالد وویل چې یوازې 4 اسان دي نو په زړه بله شوي د امیدونو ډیوه بیرته ګل شوه. د دې اندېښنې او غم حالت هغه ماڼو ته ورته و چې په ماته کښتۍ کې د څپو په منځ کې ایساره وي او په یوه اوچته شوې څپه د ساحل ګمان وکړي. داسې احساسوله چې تقدیر د وروستي ځل لپاره د امیدو هیلې ماڼۍ اخلي. لږ ځنډ وروسته یو سپور د ځنګله له ګڼو ونو راووت، دوی ته نږدې له آس نه کوز شو. مایا ته یې چیغې کړې مایا هم ورمنډه کړه او ویل وروره، او بیا تر ورغاړې شوه. د ناهید او خالد نظر په ځنګله کې په هغه لاره نښتې و چې جیرام ته راووت. د جیرام په لیدو ناهید په زړه کې یو ځل بیا د امید مړې شوي ډیوې بیرته بلې شوې. په جیرام پسې د اسو، په هغه پسې ګنګو او زبیر او هم له ځنګله نه راووتل. د زبیر په لیدو ناهید مزبزبه غوندې وه، 3 ګامه وړاندې شوه. زبیر دې ته نږدې ورغی، له آس نه کوز شو. خالد ورمنډه کړه او دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. ناهید غوښتل چې په منډه خپلې کوټې ته ستنه شي، خو بیا یې داسې احساس کړه لکه پښې چې یې په ځمکه پورې نښتې وي. د هغې په بدن لړزه ګډه وه، سر یې وڅرخېد. د میاشتو د مسافر په څېر یې د منزل په لیدو پښو ولېږدېدې. ناڅاپه دا همدغسې شوه. زبیر له خالد نه بیل شو، وړاندې شو، وویل ناهیدې ته اوښه یې که نه؟ دې د ځواب پر ځای په خپل مخ نقاب برابر کړ. زبیر بیا وویل ستا زخم څنګه دی؟ د ناهید شونډې ورپېدې، په رېږدېدونکي اواز یې وویل د خدای شکر دی چې ته راغلې، زه ښه یم. د دې وروستي الفاظ په یوه ژور رسا کې ډوب شول او بیا هغې ټک وخوړ، په ځمکه راپرېوته. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې واورو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هر وخت دښمن په وینو راښکاري، سپین خنجر مو هر وخت دښمن په وینو راښکاري. دین ته خدمتونه کړو، هر وخت پرې ننګونه کړو. دین ته خدمتونه کړو، هر وخت پرې ننګونه کړو. هو الله ورکاو پر قرباني، عجیبه هیبت لري. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري. شور او زغ مد تکبیر اسمانونه لړزوي. مونږ د خلیل په پل روان یو، په لمبو ورزو
زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورزو زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورزو دین نظارې دل غواړو خپل رب ته ورتلل غواړو دین نظارې دل غواړو خپل رب ته ورتلل غواړو هو الله هو الله هل تجوندي آبادي اسمانونه لړزوي زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري شور او زود مد تکبیر اسمانونه لړزوي پاک ذل جلالت د خپل دین خدمت لرا ته یکړه قبول د غسپېڅلي